سلامونه ملګرو، هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ. په نن ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو موږ د فیسبوک پیج لپاره بیتونه ډیزاین کړو. که چیرې تاسو غواړئ چې په دې ډول بیتونه ډیزاین کړئ نو حتما دغه ویډیو درسره وګورئ. او که چیرې تاسو زموږ مخکینۍ ویډیوګانې نه وي لیدلې نو تاسو کولی شئ زموږ مخکینۍ ویډیوګانو لینکونه په ډسکرپشن کې ترلاسه کړئ. نو راځم د موبایل سکرین په نو په موبایل کې تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ چې دغه اپلیکیشن د پیکسلب په نامه یادیږي. نو تاسو کولی شئ پیکسلب له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. پیکسلب باندې کلیک کوم. په دې ځای کې دوستانو تاسو یو عکس ورته ګیلرۍ څخه را امپورټ کړئ. مثال په توګه زه یو دغه عکس باندې ایډیټ کوم. نو اوس په دې ځای کې دوستانو تاسو په دې عکس باندې که چیرې غواړئ چې یو بیت ولیکئ نو بیا به تاسو یو بیت کپي کئ. ما سره دغه یو بیت دی، زه به دغه په دغه عکس باندې ولګوم. بیا به په لیکنه باندې کلیک وکړئ او ایډیټ اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای کې همغه لیکنه ورته پیسټ کړئ یا هم تاسو کولی شئ په دې ځای کې همغه لیکل ورته ولیکئ. نو راځم پنس ورته تغییر کوم. نو اکثره زه له د لومړۍ پنس څخه استفاده کوم، نو تاسو هم له دې څخه کولی شئ استفاده وکړئ. نو دې ته بارډر هم ورکوم تر څو ښه ښکاره شي. په دې ډول سره تاسو کولی شئ دې ته بارډر هم ورکړئ. اوس په دې کې یو توری لوی لیکم. دې ته یو بل پنس انتخابوم تر څو له دې پنس سره یې فرق وشي. په پیکسلب کې مخکې له مخکې څخه پنسونه موجود دي، نو تاسو کولی شئ له هغو پنسونو څخه استفاده وکړئ. نو دوستانو دغه پنس ورته انتخابوم، بیا په اوکې باندې کلیک کوم. سایز یې لږ لویوم. او رنګ ورته سور انتخابوم. نو په دې ځای کې دوستانو تاسو کولی شئ چې دغه لیکل د دې عکس په بیخ کې په سم ډول ولګوئ. پورتنۍ حصه کې دوستانو خپله لوګو ولګوئ. مثلا دغه لوګو ما همداسې د ویډیو لپاره ډیزاین کړی دی، نو زه دغه لوګو څخه استفاده کوم. او د دې عکس د سیو کولو لپاره په دې اپشن باندې کلیک وکړئ، بیا عکس ثبتولو باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو زموږ دغه ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرې ویډیو مو خوښه شوي ویډیو تر سره لایک او که چیرې کومه پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ موږ څخه په کمنټ کې پوښتنه وکړئ.